د افغان ځواکونو لخوا پر طالبانو یو ځل بیا سخت عملیات او بریدونه. افغان ځواکونو هلمند کې 53 طالبان وژلي. د هلمند د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د هلمند د نهر سراج او ناوې ولسوالیو اړوندو سیمو کې د چڼیزو عملیاتو په ترڅ کې 53 طالبان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا افغان ځواکونو د کندهار ولایت په مرکز او ډنډ ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات کړي چې په پایله کې 80 تنه وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. امنیتي سرچینو صحیح نیوز ته ویلي چې په وژل شوو طالبانو کې د یادې ډلې مهم قومندانان هم شامل دي. بلخوا افغان هوایي ځواکونو سرپل ولایت کې 40 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د شاهین قلی اردو مطبوعاتي مسؤل وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د سرپل د بلخاب ولسوالۍ په هوش سیمه کې پر طالبانو هوایي برید کړی چې 19 تنه یې وژلي او 23 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا افغان ځواکونو کاپیسا کې هم 10 طالبان وژلي. افغان ځواکونو تېره ورځ د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 10 تنه وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا په بل راپور کې افغان ځواکونو زابل کې 10 طالبان وژلي. افغان ځواکونو د زابل ولایت په مرکز قلات کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د یادې ډلې 10 تنه وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.